الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. رواه الترمذي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې د قیامت په ورځ به د تاجرانو حشر د فاجرانو سره وي، مګر هغه تاجر کم چا چې پرهیزګاري اختیار کړله، نیکي یې وکړه او رښتیا یې وویل. محترمینو، هغه تاجران کم چې 2 نمبر شی په اول نمبر خرڅوي، هغه تاجران چې د چین پر شی باندې د جاپان ټاپه ولې وي، هغه تاجران چې په چاو باندې رنګ ګټ کړی وي، هغه تاجران چې په اوله ورځ باندې دویم ورځ ګډ کړی وي، هغه تاجران چې شامه ویل وړه په کریټ کې یې شوی ورستا لاندې یې شوی، هغه تاجران چې د غوړي 100 کیلو ډبې پر ځای باندې 19 کیلو یا 19 کیلو راچولې وي، هغه تاجران چې وړه 100 کیلو پارسل ته 19 کیلو راچولې وي، هغه سبزی والا چې د درنوالي د پاره اوبه پر پاشلې وي، هغه کسابان چې لږ د ګراټ سترګې واوړي د سپینه غوښه اډونه و ترازو ته وراچوي، هغه شیدو خرڅولو والا چې په شیدو باندې اوبه او پاوډر ګټ کړي وي، هغه مستریان چې د موټر د گاډي سره اورجنل شی وکاږي 2 نمبر شی پکې ولګوي، هغه روزانه خټو کولو والا چې په روزانه باندې ځان وساکي، یعنی چې وای ځان وساکي نو روزانه شروع ک چې کله دی ټیکا ونسی نو په ایمانداري سره کار کوي، ژر هغه کار پر کوي، او که په روزانه باندې نیولي نو دی ځان ډیلا کوي، هغه روزانه کولو والا، هغه څا جوړولو والا چې سره پراخ کړی وي لاندې سجدي تنګوي، هغه کپړو خرڅولو والا چې کله کپړې یا د زنانو کپړې خرڅوي هغه ټکور کش کی د هغه چې کم غز دی هغه کوشنی سي، هغه ملازمین سرکاري، هغه ماشټران چې ډیوټي سم نه کوي دی ناس په کورونه کې تنخواوي اخی، هغه ډاکټران چې د کمپنۍ سره فکسینګ کړی وي د هغو دواوي پر غریبانو مسکینانو باندې باسي، واغه ته د دوا ضرورت نه وي دی ولکی یا 2 نمبر دواوي ولکی، هغه ډاکټران چې د یو غریب د یو ارزانه کمپنۍ والا په دوا باندې کار کیږي، دی په پرچی کې د هغه ګرانه کمپنۍ والا دوا ورولي کی او د هغه پرچی د میډیکل والا سره سیوا بل میډیکل والا ویلای نسی چې هغه کمزوري کمپنۍ دوا ورکي چې د غریب کار پر وسی، دی خو د هغه ټی کمپنۍ سره فکسینګ کړی دی، هغه پرچی به خامخا د میډیکل والا وای اګرانه دوا ورکوي، یا په یو مرض باندې دی نه پويږي، دی هغه مریض ته اسی یو دوا پر اټکل باندې ولیکي، لس رقم دوا ورولي کی الانکه داغو ضرورت نه وي، بل ډاکټر دوا ور کړی وي هغه ورته کار کوي د زمبند کی، هغه کسان چې پناب طول کې کمی کوي، هغه ډریوران چې د مالک د گاډي سره بے پروايي کوي، هغه نادرا او پاسپورت والا چې د خلکو شان پروي داغه باوجود دی لارې پر تنګوي رشوت جن اخلي، هغه دروازه باندې ولاړ چپړاسي نوکر چې د یو دسخط لپاره سو کورزي دی داغه سره رشوت اخلي، هغه ځوان چې کورنیان د بازار شي جناو غواړي دی ارزان شي واخی ځان ته پیسې بچت کی، هغه ټیکداران چې پر روډ باندې 1 کروڑ پیرا استلی وی دی 50 لک روپی په مصرف کی انور ځان ته ونسی، انور ځان ته کی، هغه کوټي والا چې و فصل کرول والا ته و پالیزو والا ته پیسې په پور ورکی، بیا و هغه ته دا وایي چې تب زما پر کوټي خامخا دا لوډوي، هغه مستریان چې په گاډي کې د یو پرزي ضرورت نسته د سپیر پارټس د دکان والا سره خبره کړې ده چې زه تاله ګراک راولم، بیا به هغه ته شی ورکوي او ماته به خپل کمیشن پکې راکوي، یا هغه ښه شی د هغه دکان والا سره نسته لیکن دی راځي ورته وایي چې دغه شی ښه دی دغه شی ورولګوه، دلته د دکاندار سره خبره کړې وي هغه دکاندار بیا ودته کمیشن پکې ورکوي، هغه شورومانو والا چې رنګ سوی موټر په بیرنګ خرڅوي چې رنګ نه دی پکې سوی، هغه د موبایلو دکانداران چې موبایل خلاصوي وي دی بیا په ډبه کې بند کې پیکې کې په ډبه پیکې خرڅوي، هغه سراتن چې ډالر په پور ګران خرڅوي په پرچی ګران خرڅوي، هغه خلک چې سرکاري مفت شان هغه که دواوي وي که کتابونه وي د غریبانو مسکینانو د پاره راغلي وي دی هغه خرڅوي، هغه تاجران چې نشئی مواد خرڅوي، هغه تاجران چې د غلو څخه شان رانسی چور بازار ورته جوړ کړی وي، او هغه تاجران چې د بار ملکونو څخه د انشورنس د غلا موټران راولي دلته پر خلکو خرڅوي، یا هغه د تیلو پمپو والا چې په تیلو اوبه ګډې کړي وي یا په اورجنل تیلو په صفا تیلو
2 نمبر ایرانی تیل ګټ کړي وي یا هغه چې کم لیټر دی هغه رقم کړي وي او هغه ډریوران د کوچو د بسانو چې د خپل ځان لپاره د شی ډوډۍ خوړلو لپاره پر یو داسې هوټل باندې بس او کوچ دروي چې هغه هوټل والا ودی ته مفت خوراکي شان ورکوي بیا هغه د دوی زور د سپاریانو سباسي هغه ته بیا زړې ډوډۍ او د وخت تیر شان ورکوي په ګرانه به هغه پی سی او کمپیوټر والا چې د خلکو موبایلونو ته لڅ ویډیو وي فلمونه سروزونه بدلی وراچوي چې په معاشره کې د گمراهي او د تباہي سبب ګرځي او هغه دکانداران چې د سروزو د فلمو سیډیانې خرڅوي هغه لیویز پلس او ټرافیک والا چې خپل تنخواه لري داغه باوجود دی په ناجایز طریقې سره د خلکو څخه پیسې اخلي نو د دې ټولو حشر به د قیامت په ورځ د فاجرانو فاسقانو سره د فاجرانو فاسقانو ځای به جهنم وي ځکه الله جل جلاله فرمایي ان الفجار لفی جحیم چې بېشکه فاجران به په جهنم کې وي نو په کار دا د عزتمنو چې د دغه نه جوړي سه خپل ځان وساتي په رښتینې تاجرانو کې خپل ځانونه راولي رښتینې تاجرانو کم فضیلت هغه به انشاءالله تعالی په سبا حدیث کې درته بیان محترمینو دا حدیث دومره ولېږي چې هر مسلمان ته ورورسیږي په کم مسلمان کې چې دا خرابي وي دا موږ بیان کې هغه دغه خرابي د خپل ځان سره وباسي والسلام قدرمنو اوریدونکو تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست